د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. زړه ته رانږدې اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. تاسو د هیلو وړانګه ډرامه اورئ. وسنۍ زمانہ د ټکنالوژۍ او پرمختګ زمانہ ده. ټکنالوژي زموږ د ژوندانه خورا مهمه برخه ګرځېدلې ده چې ترې خلاصون نه لرو. هره پدیده مثبت او منفي اړخونه لري. خواله رسنۍ یا ټولنیزې شبکې د پیغام رسونې لپاره تر ټولو غوره وسیلې دي. په همدې موخه زما اوسیدونکو امید او سنگین د خپلو ورزشي سیالیو د بریالیتوب لپاره له خواله رسنیو ګټه اخلي. تاسو هم له دغو وسیلو نه د ځان او خلکو د پوهاوي، زده کړې او په خلکو کې د مثبت ذهنیت په خپرولو کې ګټه واخلئ. راشئ چې د هیلو وړانګې ډرامه نوې برخه واورو. له موږ سره واوسئ. ولا زړه مې شیر زمان خان ته خفه دی. زه خوبونه یې لیدل خو پلار یې شله دی وینا د تا خوبونه باید تور او سپین وي. هغه هم زما په خوښه. خو شیر زمان خان ځان ته یو فکر او پلان لري. ګمان نه کوم چې دومره زر خپله ماتې ومني. خو ما چې څومره ولیدل او وکتل، ملک اصغر خان دې ته په قهر دی چې ولې شیر زمان خان زموږ کلي ته ډېره توجه کوي. ملک نه غواړي چې زوی موږ سره نږدې اړیکې ولري او زموږ کلی آباده کړي. ځکه خو بیرته خارج ته لیږي څو له موږ او تاسو سره اړیکې پرېښي او که پاتې شي نو هم شیر زمان ته مشکل جوړوي او هم موږ او تاسو ته. ملک جنجالي سړی دی. زموږ له ځینو کلیوالو سره یو ډول کینه او عقده لري. داسې ده چې موږ او تاسو به د زوی او پلار ترمنځ دښمني نه جوړوو. موږ او تاسو به خپلې چارې په ډېر تدبیر او حکمت مخکې یوسو چې هیڅ چاته هم پکې زیان ونه رسیږي. که ملک اصغر تر اوسه خبر شوی نه وي، له دې وروسته حتما خبرېږي. ځکه چې شیر زمان د فرهنګي مرکز د جوړېدو او د ورزشي سیالیو په هکله په خپل فیسبوک او یوټیوب کې په دې اړه یو پوسټ کړی و. فکر کوم چې زما په تلیفون زنګ دی. صبر چې دا تلیفون مې د جبه راوباسم. السلام علیکم ګلالۍ لوري، خیریت خو څه دې ویل؟ وعلیکم سلام پلار جانه، مور مې وایي چې چای تیار دی. سمه ده لوري، دا دې درځم. زه به دا چای راواخلم، تاسو کینئ. اوهو مولوي صاحب، چای ته څه اړتیا وه؟ هسې د ناقه ماشومان په عذاب کړل. خیر دی، هم به خبرې کوو او هم به یوه پیاله چای وڅکو. عارف جانه، زه خو والا چې ډېر ستړی شوم. یو څو دقیقې د دې جومات مخې ته دمه نه کوو؟ ښه خبره ده آصف خانه. درځه همدلته کښېنه چې یخ سوری ده. ډېره ښه ده. د هغې ونې سیوري ته کښېنو. ښه ببره ونه ده. سمه ده، راځه. دغه ده، زه خو کېناستلم، ته دې ځان ته ځای پیدا که نو. زه د دې څنګ ته دا دی کېناستم. زه به د واکسین دا بکس هم وګورم چې څومره واکسین مې پاتې دی. مه ورخطا کېږه، لا خو مو د یو کلي ماشومانو ته واکسین کړی. ته صبر شه، زه یې یو عکس واخلم او د ډاکټر صاحب واتساپ ته یې ولېږم. ورته ولیکه چې د خوشحال خیلو کلی خلاص شو او ملک خیلو کلي ته ورسېدو. سمه ده، خو یوې خبرې ته متوجه شوی یې او که نه؟ کومې خبرې ته آصف خانه؟ دا د ملک خیلو د کلي خلک څه بل ډول خوی او خصلت نه لري؟ یاره رښتیا وایې، مګر د خوشحال خیلو د کلي خلک ډېر ښه خلک دي. او ما هم اورېدلي چې د خوشحال خیلو ولس ښه ولس دی. اکثره باسواده دي، روښان فکره دي. بس نو خدای دې ښه لري. اوس به د دې کلي د ماشومانو غم کوو. باید کوښښ وکړو چې یو ماشوم هم رانه بې واکسینه پاتې نه شي. په خوښه په رضا، په بیه د ارزانه بې تاوانه، د میږو په وړیو، د چرګو په هګیو، په ماتو ګوډو لوښو، په نغدو پیسو ګیو. هلې ماشومانو راشئ سودا واخلئ، ارزانه دلی. هغه دی غونچه ګل هم راورسېده. یاره څومره فعاله سړی دی په خدای. یاره رښتیا وایه، ته راځه راپاڅه چې خواته یې ورشو. څه کار ورسره لرې؟ پرېږده چې لږه دمه وکړو. نه ګورې چې همدا اوس کېناستلو.
یاره زه خو ورغلم راځه چې یوه خبره مې مغزو کې ګرځېده. کومه خبره د تا په سر کې تل عجیبې او غریبې خبرې ګرځي؟ بیا به پوه شې، راځه چې خواته یې ورسو. ته صبر چې د دې بمبې یخې اوبه وڅکمه. شکر عجیبې یخې اوبه دي. د دې کلي مې دا اوبه خوښېږي. سلام علیکم منجګل کاکا. ستړي مه شئ، فکر کوم چې د ګوزن واکسین دپاره ګرځئ. ښه دی، ښه کار کوئ، خدای دې اجر درکړي. څه وکړو، وظیفه مو ده نو. او ته ګوره په دې کلیوالو څه شوي دي چې خپل ماشومان واکسین ته نه راولي. او دوی سرزوره خلک دي، تل خپله اوري او پردی نه. دا څه وایي غونچه ګل ماما، دا نو ولې داسې کوي؟ دوی کې اتفاق او اتحاد نشته، نه پکې مشر شته او نه کشر، دلته ټول په خپل سر دي. ښه دا خو ښه خبره نه ده والا. تاسو نورو خبرو پسې مه ګرځئ، لاړ شئ او خپل کار وکئ، نورو خبرو پسې سر مه خوږوئ. ښه ده چې پوه دې کړو. راځئ چې درې واړه سره ملګري شو. امر کوه. درې واړه به سره ملګري شو، ته به غږ کوې چې ماشومان راتلل، ته به پرې سودا خرڅوې او موږ به ورته واکسین کوو. بالکل مې خوښه شوه، درځئ چې ځو، راځئ. عاشق الله خانه، وایم کور دې لږه لیډک شه. وګوره چې ملک اصغر خان ځان ته څه ژوند جوړ کړی دی. دا ماڼۍ وګوره، دا باغ وګوره، دا ګلان او بوټي وګوره. او والله چې په خدای ملک صاحب ځان ته ښکلی ژوند جوړ کړی. نام خدا. خدای خبر څه سره وایې چې داسې پټې پټې خبرې کوئ. اوهو شیر زمانه ته ستاسو د کور او باغ صفتونه مو کول. دا جوړه توتیان چې وینې نو تل به یو ځای ګرځي. ټول خلک ملګري لري، خو یو ته چې نه یار لري او نه دوست. ښه همت خانه، ووایه که نه څه ته راغلی؟ امر و خدمت. ولا څه ووایم، خبرې کولم زړه غواړي. خیر نو زه به م سل زړونه یو زړه کم او خبره به درته وکم. بس خبره دې په ډاګه ووایه. خبره داسې ده چې څه موده مخکې مې د ملک صاحب اصغر خان یعنې ستاسې د پلار په مشوره د شپې له خوا د ملک حضرت خان د اوبو وار پټ که او ستاسو ځمکې مې اوبه کړې. ملک صاحب اصغر خان یې په بدل کې راته پیسې راکړې. ښه عاشق جانه خبره یې مرداره کړه. ولې غلی شوې؟ خبره دې وکړه. اوس ملک حضرت خان او میراو په مونږ خبر شوي دي او شاید په قمندانۍ کې په مونږ عریضه وکړي. وایم در په در شي، بیا دې دوکه کړو. وایه کیسه دې وکړه، ما غوږ نیولی. دومره چې د ملک صاحب د پاره خفه یم، خپل د عزت په فکر کې نه یم. که په رښتیا دا کار وشي نو مونږ به څه کوو؟ دا ته څه ګډې وډې وایې؟ زه خو دې حق کو حیران کړم چې داسې ده ته په خپله ورشه او له پلار سره مې خبرې وکړه. زه مې د پلار په کارونو کې غرض نه لرم او نه خو راته د دې کیسې دروغ او رښتیا معلوم دي. نه ولا که دروغ وایم، دغه دي 2 نفره شاهدان لرم چې نارګل او عاشق الله. بد کوي، موږ هېڅ خبر نه یو او نه د چا شاهدان یو. دغه دی رښتیا وایي، خوشې بد کوي، موږ دې شي نه خبر نه یو. موږ یاسې په چله په دوکه دغلته راوغوښتلو او اوس په ګډه وډه سر دی. والکه همت خانه، تا خو به اول خپل شاهدان پوه کړي وای، بیا به راتلې. احمقانو، ګینې تاسو را سره نه وئ، ولې منکرېږئ؟ دروغجنو، نه موږ هېڅ خبر نه یو. دا ته څه وایې؟ والکانو، زه یم همت، ستاسو ملګری. ناسواني مه را سره کوئ. کوم ملګری؟ هماغه چې کلنګي چرګ رانه پټ که، هماغه چې ډول د راته مات که، هماغه چې وده زورولم او دغه ده اوس د راباندې غلا واړوله. شیر زمان خانه، زه رښتیا وایم، دوی دواړه له ویرې درته دروغ وایي. ښه چې داسې دا لږ صبر وکئ. هغه دی پلار مې راغی، له نږدې به ورسره خبرې وکړو. کومه ده؟ چېرته دی؟ همت خان، همدا دی د منډې وخت دی، ځان وباسه چې خبره مرداره شوه. هله چې وتښتېده، ودرېږه، چیرې لاړې؟ لاړه والکه چنارګل احمد خان مصیبت خان خو په تېښته بریالی شو. وی تاسو دواړه مه ډارېږئ، کینئ، غلي کینئ دلته. شیر زمان خانه، ولا چې موږ دواړه په هماغه شیبه پښیمانه شولو، بس یو بد ورانه وشول.
احمق شولو کنه نو دومره بد خلک خو نه یو او موږ دواړه یې دوکه کړو. ځه خیر دی، اوس چې هر څه شوي دي په آینده کې ډېر پام کوئ. ستاسو او ستاسو د کلیوالو د کور ودان وي چې دا خبره مو رسوا نه کړه. زه اوس په کومو سترګو خپل پلار ته وګورم ولا چې ډېر بد کار شوی. زموږ کلیوال ستا لپاره له دې خبرې تیر شول او خاوره یې پرې راواړوله. رښتیا وښځئ شیرزمان چېرته دی؟ لکه چې بیا دی د خوشحالخلو کلي ته تللی دی. غاړه دې مه بندوه وسړیه، خپله کوټه کې دی څه شی لولي. څه شی لولي او که له موږ سره له کېناستونه تښتي؟ څه ووایمه ورته په خپل یې وګوره. ای خدایه زه خو ورته ډېره خوشحاله وم. زوی مې له ډېرې مودې وروسته کور ته راغلی دی، خو ته یې ټوله ورځ ځوروې او نه پرېږدې چې په خپل زړه کار وکړي. واه واه اجازه ورکړم چې هر څه زړه وغواړي هغه دې وکړي. که په خپل زړه کار وکړي د ملک خلو ټول کلی به خوشحال خلو ته په تحفه کې ورکړي. پوه شو او که نه؟ غلی شه چې راغی، پیغورونه مه ورکوه. راشه مور دې جار شه زویه، ولې ورټکوې؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. ولکه ته ولې له موږ نه داسې لرې لرې ګرځې او دروازه ولې ټکوې؟ پلار جانه هر څوک چې د هر چا خونې ته بې له ټک ټک نه دننه کېږي ښه کار نه کوي، باید یو غږ وشي. زویه مور دې جار شه، کینه چې خپل د باغ میوه درته راوړم. چای خو تل څکې، وایي د میوې خوړل د ډوډۍ نه مخکې ګټور وي. ژوندی اوسې مورې، سمه ده. خدای دې عمر درکړي. دا دې زه لاړم. نو د څو ورځو مېلمه یې هسې هم له خیره سره بېرته خپلو درسونو ته روان یې. هو پلار جانه په تا خو خامخا ځم، بس لږ څه کارونه مې پاتې دي، هغه چې خلاص کم بیا ځم. سمه ده سمه ده، بس ته دې هم کارونه خلاص که او لاړ شه. د کلي کور کارونه ما ته پرېږده. هو رښتیا پلاره، زه خبر شوم چې احمد خان ته دې پیسې ورکړې وې چې د ملک حضرت خان د اوبو وار غلا کړي او ستا ځمکې اوبه کړي. لا حول ولا، چا درته دا دروغ ویلي؟ چاته دې چې پیسې ورکړې وې او په چا چې دې غلا کړې وه. یاره همته مصیبته، ته ډېر بې عقل سړی یې. پلاره دا دې ښه کار نه دی کړی، تا سره دا ډول کارونه نه ښایي. زویه ته د کلي کور له ژونده نه خبره یې، ځینې دا ډول کارونه په قصدي ډول کوي. پوه شو که نه؟ پلاره دا خو شیبانې دي چې ته یې کوي، هسې خو ملک حضرت خان هم ملک دی، هغه خو هېڅکله داسې غلط کار نه کوي. چپ شه چپ شه، د هغه نوم د ما مخکې مه اخله، ته هغه ته ملک وایې. تاسو ته څه ووایم پلار جانه، دا ډول بحثونه تاسو سره هېڅ ګټه نه لري. چې داس ده د ما سره هم دا ډول بحث مه کوه. له خولې دې د شیدو بوی ځي او د یو ملک سره لګیا یې بحثونه کوي. د خوشحال خلو خلکو درنه بې عقل جوړ کړی دی، بې عقل. پوه شوې که نه؟ او ګټه درنه اخلي. ما هېڅوک هم نشي دوکه کولی پلار جانه، ما ځکه له هغوی سره مرسته وکړه چې هغوی د مرستې لیاقت لري او په قدر یې پوهېږي. زویه د میوې قاب واخه، دارو دي شه. مورې زه مې د پلار جان په خبرو موړ شوم، پلار ته مې ورکړه چې نوش جانې کې زه لاړمه. وسړیه دا څه شروع دي کړې ده؟ ولې مې زوی حق نه حق ځوروې؟ هغه په خپله د ځان دښمن شوی دی، زه ورسره کار نه لرم. پوه شوې که نه؟ دا خو به ښه وي چې زر تر زره بېرته په خیر سره لاړ شي. محترمو اوریدونکو، تاسو به په ډرامه کې اوریدلی وي چې زموږ سیمې ته د واکسیناتورانو یو ټیم راغلی و څو د شاوخوا کلیو ماشومانو ته واکسین ورکړي. تاسو خبر یاست چې 2 څاڅکي واکسین ستاسو کوچنیان له تلپاتې معلولیت څخه ژغوري. که غواړئ چې کوچنیان مو تل روغ او صحتمنده اوسي نو خوراک، څښاک او واکسینونو ته یې پام وکړئ. تر بلې ډرامې مو په لوی او بخونکي رب سپارم. روغتیا مو په برخه. د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.